ما یو بیان کړی ما ویلی وو چې زمون عقیده دا د اهل سنت والجماعت چې مړی وفات شي پس له وفات کېدو نه دوی پس صدقې کول ثواب ایصال ثواب یعنی ثواب رسیږي که نه رسیږي دا زمون عقیده ده قرآن نه ثابته ده احادیثو نه ثابته ده اجماع د امت نه ثابته ده او قیاس نه ثابته ده ما دا خبره مینس کې کټ کړی خپل تقریر بې نظیري پې لګولی نو دا خیانت ده دا خیانت مه کوئ علماو سره خیانت په کار نه دی دا خو د منافق علامه وي زما بیان مکمل خلقو ته شروع کوئ بیا زه جواب کوم الحمدلله زه په خپل علم چې کم الله جل جلاله ما ته راکړی هغه علم نشریات زه تاسو ته کومه څوک چې بغیر د علم نه خبرې کوي نبي علیه السلام فرمایي د اسمان او ځمکې فرشتې پې لعنت وایي رب ای علماء کرامو الله نه وډار شئ دا خلق په اختلاف کې ما اچوئ خلق د نبی کریم علیه السلام دین سره اشنا کوي ناشنا کوئ ما زمون د نبی علیه السلام د امت علما د دې په حق کې ډیر بهترین اقوال راغلي ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په مخ د ځمکه بهترین خلق دام علما دي د اسمان د پوستکي لاندې او شرترین خلق دا هم علما دي نو مونږ هغه علماو ته وایو چې تاسو د نبی کریم علیه السلام هغه دین تشریح کې کم چې 1400 کاله مخکې امام الانبیا راوړی و او مونږ تاسو ته تر دې ټیم پورې را روان دی باید چې په هغه دین باندې خلک هغوی سره اشنا کو خلک په هغې باندې روان کو دوستانو زما دا خبرې د هغه خلکو په حق کې دي بعضې تنګ نظیر علما کرام چې ډېر تنګ نظر لري هغوی د یو عالم سپکوالی په دې کوي چې د عالم پوره مسله نه اوري پوره حدیث نه اوري حدیث د نبی علیه السلام په منځ کې کټ کي بیا خپل بیان ورسره ولګوي چې د پلانې مولي صاحب خو دې باره کې خبرې وکړي دا داسې نشته زه د علماو ته وایم چې هغه علماو پسې لاړ شئ کم چې اهل سنت والجماعت دا زړې عقیدې علما دي د نوې عقیدې علما د نو پالټۍ علماو نه ځان وساتئ ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي عليكم بدين العتيق عليكم بدين العجائز عليكم بدين الاول دا درې قسمه حدیث راغلي نبی علیہ السلام فرمایي په تاسو باندې اولنی دین لازم دی په تاسو باندې زور دین لازم دی په تاسو باندې د بوډېګانو ښځو دین لازم دی کم علما چې تاسو زړې عقیدې طرف ته راکاږي او کم علما چې تاسو ته د اصلاح د نبی کریم علیه السلام د عشق د مینې د محبت خبرې کوي دې علماو پسې تللو کوي هغه علما پرېږدئ چې هغوی تاسو ته خبرې د نبي علیه السلام کوي حدیث د نبي علیه السلام وایي خو ورنه د نبي علیه السلام حدیث او د دوی چې کم قرآن وایي نبي علیه السلام مبارک څه فرمایي زما په امت کې داسې خلک راوتونکي دي داسې خلک به روځي چې زما احادیث به تاسو ته وایي انتم ولا آباؤکم نه به تاسو دا احادیث اورېدلي وي نه به تاسو خپلو پلارانو نه اورېدلي وي وی د داسې خلکو خبرو نه ځان وساتئ هسې نه چې دا تاسو ګمراه نه کي فتنو کې مو وانچئ نن سبا بعضې ډېر ملګري دا خبره کوي چې دا هم حدیث وایي دا بل هم حدیث وایي دوستانو زم حدیث وایم بل عالم هم حدیث وایي خو دې ته م وګوره چې دا حدیث مطلب او مقصد څه وي او دا علما یې خلکو ته څنګه تشریح کوي زه د علماو ته یو درخواست کوم چې الله نه وډار شئ د نبی علیه السلام د دین تشریح غلطه مه کوئ ما یو بیان کړی و ما ویلی و چې زمون عقیده دا د اهل سنت والجماعت چې مړی وفات شي پس له وفات کېدو نه دوی پس صدقې کول ثواب ایصال ثواب یعنی ثواب رسیږي که نه رسیږي دا زمون عقیده ده قرآن نه ثابته ده احادیثو نه ثابته ده اجماع د امت نه ثابته ده او قیاس نه ثابته ده هیڅوک په مخ د ځمکې داسې یو دلیل نشي پیش کولی چې هغوی وایي چې نه مړو ته ثواب نه ور رسیږي نبی علیه السلام حدیث شریف دی وی کله چې زما امت قبرونو ته داخل شي دا به ګناهګار وي او کله چې ورځ د قیامت کې قبرونه پاسیږي دوی به ګناهونو نه صفا وي دا څه وجه به وي دا ځکه چې دوی پسې به د خپل خپلوان رشتهداران وارثان صدقې کوي دعاګانې به ورپسې کوي لکه امام الانبیا فرمایي لا یرد القضاء الا للدعاء فیصلې نه رد کیږي مگر که رد کیږي په دعاګانو باندې اوس یو سړی ګناهګار دی جهنمي دی ته ورته دعا کې خدای مغفرت نصیب کړي یا الله رحم ور باندې وکړي
نو الله دعا قبلونکی دی. نو څوک چې مړو پسې دعاګانې کوي، صدقې کوي، که هغه قربانۍ وي نیت د ثواب د صدقې وي، دا بالکل رسیږي. حضرت علی رضی الله عنه ورپسې خپله صدقه کړې دی، امام الانبیا پسې قرباني کړې دی. او دا خو زمونږ عقیده دی، ما مخکې هم درته ویلي وو چې ایصال ثواب، مړو پسې ثواب وربخل، دا قرآن نه ثابته، احادیثو نه ثابت. لکه تاسو ته ما یو حدیث ویلی و، نبی اسلام مبارک فرمایي ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. څه اعمال وې داس دی نبی اسلام فرمایي چې پس له وفات نه هم مؤمن ته پیدا ورکوي، یعنی هغه عمل د پسې پیوسته کیږي. یو هغې کې علم دی چې علم دی وکړو خلکو ته د نشر کو، دغه علم چې طالبان دغه درس کوي، ستا نه فارغ شده طالبان دي، ته به وفات یې، خو دغه درس دغه خدمت ستا په قبر کې هم په کار راځي. دا ډېر اوږد حدیث دی. داسې جومات جوړول، صدقه جاریه ورکول، کوهي کانستل، داسې اجره جوړول د میلمنو دپاره، مسافرو دپاره، نو دا ټول احادیثو نه ثابت دي چې پس له وفات نه انسان ته ثواب رسیږي که نه. په دې باندې یو نه، دوه نه، سل، دوه، درې سوه نه زیات روایت الحمدلله مونږ سره شته دي، مونږ یې پیش کولی شو. زه آخر کې هغه خلکو ته دا وایم چې څوک د نبی اسلام تشریح غلطه کوي، یعنی زړې عقیدې وله نه وي، نوي دینونه، نوي پالټې روباسي، او لیبلې د علماو او د ملیانو په ځان لګولوي، او نشریات د صحیح دین نه کوي. د دې خلکو بیان مه اورئ، قسم په بالله د دې بیان په اورېدو کې هم ګناه دی. ځکه هغه خلک دي دوی چې نبی اسلام مبارک فرمایي د خوارج یو علامه بدای، بخاري اخرنی حدیث کې دا راځي، اخرنی باب کې، چې خوارج علامه به یو داوي چې کم آیاتونه نازل وي د مشرکانو د بتانو په حق کې، هغه به دوی چسپانوي په مؤمنانو باندې، په اولیاو باندې. لکه نن سبا وګوره کم چې د بتانو آیاتونه، د مشرکانو آیاتونه دي، هغه دغه بعضې علما را تو کی اولیاو ته، یاره ولی څه نشي کولی، فلان څه نشي کولی. دا د خوارجو غټه علامه دی. دوستانو مخکې مې هم درته ویل، زړې عقیدې علماو بیان نه اورئ، چې هغه هر څوک وي، په هره جامه کې وي، او چې چا عقیدې نوي وي، نوي خبرې دین کې کوي، تاسو پلار نیکه نه اورېدلي درته کوي، د دې خلکو علماو نه ځان وساتئ، بیانونو نه ځان وساتئ. قسم په بالله د دوی بیان اورېدل هم ګناه دی، دوی نه ځان وساتئ. بلکې ما مخکې حدیث ویل علیکم بدین العتیق، پس په تاسو زوړ دین لازم دی. زمونږ زوړ دین داو چې مړی به چې وفات شو، هغوی پسې دعا شوي، هغوی پسې صدقه شوي. دا قرآن هر څه نه ثابت دي. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. هغه کسان چې تاسو نه پس به راځي، هغوی به څه وایي؟ خدای زمونږ هغه غرونو ته مغفرت وکړي څوک چې مونږ نه په ایمان کې مخکې تللي دي. نو دغه که چېرته وفات نه پس دعا، نیکي، صدقه مسلمانانو مؤمنانو روحونو ته فایده نه ورکولی، بیا قرآن کریم کې دا آیات ولې نازلولو؟ الله جل جلاله خو دې نه پته لګي که مسلمان مؤمن وفات شي، هغه پسې دعا صدقه څوک کوي، بالکل ثواب رسیږي. د خلکو خبرې مه اورئ. ګوره مونږ بیان وکړو، خلک منځ کې کټ کړي. ما یو حدیث ویلی و، کتاب الکبایر د امام الذهبي، نبی علیہ السلام فرمایي دا مړي ژوندو ته داسې محتاج دي لکه یو سړی چې په اوبو کې ډوب وي، بار خلکو ته محتاج وي، خلکو ته لاس ورکوي ما اوبو نه بار کوي، داسې وي دا مړي ژوندو ته دې نه زیات محتاج دي. ما دا خبره منځ کې کټ کړې، خپل تقریر بې نظیرې پې لګولی. نو دا خیانت دی، دا خیانت مه کوئ. علماو سره خیانت په کار نه دی، دا خو د منافق علامه وي. زما بیان مکمل خلکو ته شروع کوئ، بیا زه جواب کوم. الحمدلله زه په خپل علم چې کم الله جل جلاله ما ته راکړی، هغه علم نشریات زه تاسو ته کوم، او انشاءالله زه به بغیر د علم نه خبرې هم نه کوم. ځکه دې حدیث لاندې بیا مونږ راځو، من تکلم بغیر علم لعنته ملائکة السماء والارض. بیا څوک چې بغیر د علم نه خبرې کوي، نبی علیه السلام فرمایي د اسمان او ځمکې فرشتې پې لعنت وایي. رب ذوالجلال دې مونږ دې نه وساتي. الحمدلله مونږ ته چې خدای کم علم راکړی، هغې علم مطابق مونږ خلکو ته نشریات د دین کوو، او انشاءالله مونږ به داسې عقیدې خورې نه کړو چې زمونږ عقیده، زمونږ نظریه د نبی علیه السلام د سنتو نه خلاف وي، بلکې د نبی علیه السلام سنتو مطابق وي. دوستانو دا ویډیو شیر کړئ د ثواب په نیت چې هغه خلکو ته ورسیږي چې کم خلک د دین په جامه کې ډاکوان راوتي، خلکو عقیدې نظریې خرابوي، چې هغوی ته دا ورسیږي چې ګوره د داسې بیکاره علماو دا چې چا عقیدې مردار وي، د دې بیانونه مه اوروئ. خپل اهل سنت والجماعت عقیدې باندې استقامت
راولئ ځان کې او په دې باندې تلل وکئ. وصلی الله تعالی تبارک. قسم په بالله د طالب مولا سپکوالی کول دا بعینه د پیغمبر سپکوالی دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو کې څوک دا غواړي چې ما سره دې لاس میلو کي، وی زما د امت یو عالم سره لاس میلو که دا داسې دی لکه ما سره دې چې لاس میلو کړی. او کوشش وکړئ چې هر یو کس خپل یو بچی دوه بچي علم ته کښېنوئ، قرآن ته کښېنوئ. قسم په بالله دا به هم په دنیا کې هم په کار راځي او آخرت کې حشر کې به هم انشاءالله دا تاسو په کار راځي.